دا اوس تیر ورځو کې ما یو ویډیو جوړ کړی و چې ګوره تاسې دغه د مذهبونه وپېژنئ لکه امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد. نو تر دې ویډیو لاندې ما ته کمنټونه سوي چې یوازې مسلمان یو، بس خالق قرآن منو، نور یو شی منو، یوازې مسلمان یو، الله منو، نور یو مذهب نه منو. او د الله بندګانو تاسې په دې شي باندې سر خلاص کړئ. اوس ګوره وهابي هم مسلمان دی، هغه ته وهابي په دې وجه ویل کېږي چې هغه د عبدالوهاب د اولاد څخه دی. اهل حدیث هم مسلمانان دي، هغه ته اهل حدیث په دې وجه ویل کېږي چې د حدیثو منلو والا. بریلوی هم مسلمان دی، هغه ته په دې وجه بریلوی ویل کېږي چې دا انډیا کې یو ځای دی، د هغه سره تعلق لرونکو والا ته بریلوی ویل کېږي. دیوبندي هم مسلمان دی، دیوبندي نوم په دې وجه باندې ورکول شوی دی چې د دیوبند مدرسې سره دوی تعلق دی، د دوی نسبت دی، نو په دې وجه باندې سلسله روانه ده تر اوسه پورې. زه دیوبندی یم، حنفي مسلکه یم الحمدلله. خو لیکن که چیرې څوک اهل حدیث سي، که چیرې څوک بریلوی سي، که چیرې څوک وهابي سي، چیرې اوس څوک د امام ابو حنیفه په مسلک باندې وي، زه الحمدلله حنفي مسلک یم، نو دا هیڅ کله بد خبر نه ده. که چیرې څوک د امام احمد بن حنبل، د امام شافعي، امام مالک په مسلک باندې وي، دا هیڅ بد خبر نه ده، ځکه زموږ د ټولو قرآن یو دی، زموږ د ټولو احادیث چې دی هغه یو دی، د ټولو دیني مذهب اسلام چې دی هغه یو دی. که چیرې څوک ځان د شافعي ووایي هیڅ ګناه نه ده، چیرې څوک ځان ته حنفي ووایي هیڅ ګناه نه ده، که چیرې څوک ځان ته اهل حدیث ووایي هیڅ ګناه نه ده. موږ باید ټوله په یوه اتفاق او اتحاد باندې واوسېږو، موږ خپله عقیده صحیح کړو، ځکه قرآن کې الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. تر دې زیاته بله ښه خبره کمه ده چې څوک د الله طرف ته څوک راوبولي او نیک اعمال وکړي او دا ووایي یقینا زه د مسلمانانو څخه یم، د دې نه زیاته بله ښه خبر نشته. دا الله په قرآن کریم کې فرمایلی دی. نو موږ مسلمانان یو په دې عقیده باندې چې موږ قرآن منو، حدیث د رسول الله منو، سنت منو او پر دې باندې ځان هم قربانو.